بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ګرام کوم تاسو تاسو رنګ چې مخکې ویډیو کې ما ټول تفصيلات شیر کړیو بیا تاسو اکثر به ما ویل چې مخفه کیږي او دغه پالیسی به هم ناکامه کیږي هغه ما شانته ناکامه روانه ده او ټیک تا لګ ډیر مشکلات پیدا شو خو چې کم دلته ناس دي موجود دي افغان کډوال او افغانونه او به ان شاء الله اوس زر د خوشحالۍ خبرونه هم واوري تاسو هم څنګه پیور کارت یا د نوري مسلو باندې ویلیو او بیا خاص کر پاک افغان ریلیشن باندې بیا د مونږه خاص کر د کم خبر پښتونخوا یا پښتنو پوله ده یا پښتنو کې بدامني ده نو دغه سره ډیر زیاته تړل شوې ده او تاسو اوریدل چې پارلیمان کې هم دغه خبره اوس په سختۍ سره وچته شوې ده مولانا فضل الرحمن سپیچ په تاسو اوریدلی وي چې په پارلیمان کې هغه ډېر سخت خبرې او پالیسي باندې ډېر سختې خبرې کړې دي اوس هم ویلو چې حکومت هغه کار کولی هم نشي نه ګوره ریوس کېږي هم خو چې کوم چمن کې اتو میاشتو نه کم پلت ناستې د هغو سره مذاکراتو په ځای اوس ګولۍ یا ډزې پرې کېږي یا هغې په زور زبرستۍ ورباندې کېږي نو هغه ریپورټ هم طلب کړی دی چې پارلیمان کې دې پیش کړی شي او ورسره هغه دا ډیمانډ کړی دی چې هغو د کوم پاسپورټ شرایط دي دا ختم کړي شي ولې چې نیمې ځمکې اخوا دي او نیمې ځمکې دېخوا دي او خپله کې هغو کاروبار تګ راتلک څنګه چې مخکې آی ډي کارډ باندې یا د تذکرې باندې کېدل هغه شاید دوباره ورته روان کي نو دا تاسو سره یقیني وایم چې هغو څه کم نمونه محنت وکړو یا جدوجهد وکړو اته میاشتې دغه رنګ به راوړي او دغه کیسه به د چمن بارډر باندې یا د نورو بارډر باندې دا یو خو به حل کیږي او مولانا فضل الرحمن په دې حوالې سره کول کړ راووتل او پارلیمان کې د دې مطالبه وکړه چې خو دغه واپس کړي شي او بل ورسره چې کم د ویزو کې افغانونه چې خاص کر مشکلات جوړ کړي دي دغه پالیسي چې کومه ده واپس کړي شي او د لپاره د یو نارمل طریقې سره خپل راوصل شي او بل دې سره چې کم دلته کاروباري خلک دي او بیا یا کم څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو نه یا دلته کې خپل الوزونه شوي کاروبارونه دي هغو ته کم پیور کارت یا سټیزن کارت توصیه ده هغه په حوالې سره ډېر اهم هغه کړي دي په دې مطالبې شوي دي نو حکومت دی وخت کې بالکل یا سټیټ چې کم دی هغه په شا روان شوی دی او تاسو اوس ګورئ هم دا اوس جون به هم راشي 31 جون چې کم تاسو ته دا به هم ختم شي داسې به نور تاسو پته ولګي چې انشاءالله چې دوی خو به د کډونو توصیې یو نوی پلان سره کېږي او بیا به د ویزو مشکلاتو مال کېږي ورسره په پارلیمان کې عمر ایوب چې کوم بیا پاسې د عمر ایوب د اپوزیشن لیډر دی او پارلیمان کې خاصیت لري بیا هم اوس تاسو ته ښه پته ده چې مولانا فضل الرحمن سره هغې ښه اړیکې دي نو اوس مولانا فضل الرحمن هغه خبرې انډوز کې هغوی مولانا فضل الرحمن تایید وکړو هغه نه ویل چې موږ بالکل په دې خبره به هر پلیټفارم باندې وشتو او دغه پارلیمان په هغه باندې موږ دا ډیمانډ کوو چې حکومت ته دغه نه واپس لاس واخلي او خاص کر هغو ته د ریلیف ورکړی شي چې کم کم ډیمانډونه دي هغه دې پوره کړی شي او هلته چې کم پرلت باندې یا هغه باندې چې کوم ظلم زیاتی کېږي هغه دې فوري بند کړی شي او اتو میاشتو نه هغه غریبان کوم جدوجهد کوي یقینا چې اوس په هغه رنګ راوړي او هغه مطالبات منلی شي او هغې چې کوم پاسپورټ نه منلو هغه دا لکه څرنګه دا په پارلیمان کې هم ویل شو چې مخکې هم په چې کوم آی ډي کارډ باندې یا چې کوم تذکره باندې تګ راتګ سلسله وه هغه شانتې دوباره ورته بحال کړی شي او بل د ویزو کې چې کوم پالیسي ده چې کومه سخته کړې شوې ده په ډالرو باندې کېږي په دغه هم پارلیمان کې ډېر سخت اواز اوچت شو نو دغه اواز سره به اوس حکومت یقینا چې کم اقدام دی انا خود په شا کېږي چې انشاءالله د ویزو او دغه کیسو نه به هم واپس کېږي دغه ډېر اهم اپډیټ و نه علاوه د افغانستان سره چې کوم اړیکې دي یا افغانستان چې کوم هغه ده هغه به اوس تاسو ګورئ موجوده صورتحال کې به هغه ښه والي طرف ته راځي او ورسره چې کوم مشکلات هغه به انشاءالله به تیر شو اوس به راځي دغې خبرې ته او بیا خاص کر د ویزو کې لکه څرنګې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي ویزټ کې همدغه شانتې نورو ویزو کې نو هغې دپاره هم پالیسي به اوس صفا شي او ورسره چې کوم د چمن خلکو کوم جدوجهد وکړو یقینا چې دا به نورو باونډریز ته هم لکه څرنګې خیبر باونډري ده همدغه شانتې نور د خرلچي ده دې دپاره هم د تګ راتګ کومه معامله ده یا خپله کې کاروبار دی
دا به اوس تاسو وینئ چې انشاءالله میاشت نیمه کې به دا حل کېږي. همدغه شانتې نشي پاتې کېدی ولې چې چمن خلکو ډېره غټه قرباني ورکړه او بل پښتنو سره چې کوم په دغه نړۍ باندې یا دغه ځای باندې زور زورنه کېږي یا همیشه په هغه باندې چې کوم ظلمونه کېږي نو دغه شانتې اوازونه چې کوم تکاتور اوازونه اوچت شي نو یقینا چې حکومت بیا مخکې قدم نشي اخیستلی. نو سټیټ او حکومت دغه چې کوم اوس په دې کې کشمکش کې دي چې اوس دغه پالیسي ریټرن کې ډېره خو ریټرن شوي هم دا واپس شوي ده یعنې اوس نور مزید به هم کېږي او دې سره سره لکه تاسو ګورئ افغان حکومت خو مختلف دورې لکه څنګه تاسو ته مې ویلي هغه هم شروع کړي دي مخکې حالات هم ښه روان دي او د افغان ګورنمنټ هم خپل هلې ځلې شروع کړي دي خو پاکستان سره چې کومه معامله ده هغه حل کېدو دپاره ناسته چې کومه دا ډېر ضروري ده او دا هم ذرایع دا وایي چې ناستې دپاره خبرې اترې روانې دي او دغه معامله حل کېدو دپاره چې خپله کې کوم یو بل باندې دهشتګردۍ الزام دی چې دا ختم شي او بل یو بل باندې چې کوم د خاورې استعمال دی په دې حوالې سره چې د یو بل دی نه استعمالیږي نو دغه په حوالې سره به ډېر زر تاسو وینئ چې مذاکرات به هم شروع شي. نو ما چې دا تاسو سره زه شیر کړم انشاءالله نوی ولاګ سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم او تاسو نه همدغه خواست دی چې چینل چا نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.